موږ د اهم وکیبلري په حوالې سره لیکچر ریکارډ کوو. شپږم نمبر لیکچر دی د وکیبلري په حوالې سره، د ورډز مینینګ په حوالې سره، د الفاظ او د هغه معنی په حوالې سره زموږ شپږم نمبر لیکچر دی. او هغه الفاظ چې هغه په ډیلی لایف کې استعمالیږي، روزمره استعمالیږي، هغه الفاظ موږ ډسکس کوو روزمره بنیاد سره. ما راوړي دي we have some important words and its meaning. First word I have instructor. What do I mean? Instructor, what it mean? Instruct means create something, lead something to other. The instruct मतलब दे لارښوونه کول، چاته لارښوونه کول. دې څه مطلب دی؟ چاته لارښوونه کول. فار ایگزامپل I instructed you. ما تا ته لارښوونه وکړله. He instructed me. هغه ما ته لارښوونه وکړله. یا could you please instruct me in creating a new Facebook account. آیا ته زما سره د یو نوي فیسبوک اکاونټ په جوړولو کې مرسته کولی شي، لارښوونه کولی شي؟ نو د انسټرکټ څه مطلب دی؟ چاته لارښوونه کول. د انسټرکټ مطلب دی چاته لارښوونه کول. بل ورډ دی زموږ سره ایشو. د ایشو څه مطلب دی؟ د ایشو مطلب دی موضوع یا څه مسله. فار ایگزامپل first we got a talk about this issue. ټولو نه اول موږ ته پکار دی چې په دې موضوع باندې بحث وکړو، په دې مسله باندې خبره وکړو. د ایشو څه مطلب دی؟ موضوع یا څه مسله. نان، د نان څه مطلب دی؟ د نان مطلب دی یو هم نه. نان څه مطلب دی؟ یو هم نه. فار ایگزامپل none of them offers the prayer. په هغو کې یو هم مونږ نه کوي. none of them offers the prayer. په هغو کې یو کس هم مونږ نه کوي. فار ایگزامپل یا I have two mobiles, none of them works properly. زما سره دوه موبایل دي خو یو هم صحیح کار نه کوي. نو د نان څه مطلب دی؟ یو هم نه. بل ورډ زموږ سره پیشنټ. د پیشنټ څه مطلب دی؟ د پیشنټ مطلب دی مریض. پیشنټ څه مطلب دی؟ مریض. فار ایگزامپل the clinic was full of patients. کلینیک د مریضانو ډک وو. د پیشنټ څه مطلب دی؟ مریض. بل زموږ سره ورډ دی پازیټیو. پازیټیو what it mean؟ پازیټیو مطلب دی مثبت، ښه سوچ کول. پازیټیو څه مطلب دی؟ ښه یا مثبت. فار ایگزامپل always think positive. همیشه مثبت سوچ کوه، همیشه پازیټیو سوچ کوه. بل زموږ سره ورډ دی پنش. د پنش څه مطلب دی؟ سزا ورکول چاته. د پنش مطلب دی سزا. فار ایگزامپل I punish you. ما تا ته سزا درکړه. they punished us. هغوی موږ ته سزا راکړه. یا today our teacher gave us harsh punishment. نن موږ ته ټیچر سخته سزا راکړه. نو د پنش څه مطلب دی؟ سزا ورکول یا سزا. بل دی ریپرزینټ. ریپرزینټ مطلب دی نمایندګي کول، د چا دپاره خبره کول. د چا لپاره خبره کول هغه ته څه ویلی کېږي؟ هغه ته ویلی کېږي ریپرزینټ. بل ورډ دی شیک. شیک ویلی کېږي خوځولې ته. شیک څه ویلی کېږي؟ خوځولې ته. هینډ شیک. هینډ شیک څه ویلی کېږي؟ کله څوک چا سره لاس ملاو کړي او لاس خوځوي، هغه ته ویلی کېږي هینډ شیک. په اکثر یې په شربت باندې لیکلي وي چې کوم شربت چې کوم نو په هغه لیکلي وایي شیک ویل بفور د یوز. د استعمال اول نه مخکې ښه وخوځوه. نو د شیک څه مطلب دی؟ خوځول. بل زموږ سره ورډ دی سپریډ. سپریډ. سپریډ څه مطلب دی؟ د سپریډ مطلب دی خورول، خبر خورول، یو څیز خورول. فار ایگزامپل he spread the news in the entire village. هغه په ټول کلي کې خبر. د village مطلب دی کلی. فار ایگزامپل there are a few houses in our village. زمونږ په کلي کې یو څو کورونه دي. نو د village څه مطلب دی؟ کلی. بل دی stroll. د stroll مطلب دی پیدل ګرځېدل. پیدل ګرځېدل ته څه ویلی کېږي؟ stroll. فار ایگزامپل I like to stroll through the park. زه په پارک کې پیدل ګرځېدل خوښوم. دا و زموږ کلاس د وکیبلري په حوالې سره زموږ شپږم